مرغۍ جاړي په دې بندو پنجرو کې بچي زمونږ خوښ شول د ستاسو فیصلو کې دا مرغۍ جاړي په دې بندو پنجرو کې بچي زمونږ خوښ شول د ستاسو فیصلو کې زنځیر رانه تاویږي دا څنګه ازادي ده اواز مو نه رسیږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتیږي دا څنګه ازادي ده سارز برایا د سهار راهیسې مې غوږ درته نیولی له ځان سره په دې ځنګلي او شډل غږ د ازادۍ سندرې وایي او غړمبېږي ته چېرته ازاد یې ستا خو لاس او پښې تړلې دي او په قفس کې بندیوان یې ازاد خو زه یم چې خلاص ګرځم زه که څه هم په دومره زولنو تړلی یم خو څوک نږدې نه راپرېږدم څوک دا تمه هم رانه نشي کولی چې زه دې د راسره کېدونکي ظلم بښنه ورته وکړم څوک راباندې دا باور نه کوي چې زما لاس او پښې دې لکه ستا خلاص پرېږدي ځکه چې پوهېږي زه رښتیا له خپلې ارادې کار اخیستلی شم ته چې داسې سر ایله پرېښی او باور یې در باندې پوخ دی لامل یې دا دی چې بادار دې ستا له اطاعته ډاډه دی ته به هېڅکله هغه ته د سر درد جوړ نه شي او نه ستا په نیکونو کې څوک د ازادۍ تاریخ لري غلام هغه دی چې ذهن یې غلام وي نه هغه چې د مجبوریتونو په زولنو تړلی وي زه د ازادۍ او غلامۍ کتاب له سره ولوله